دا خو پلاستیک دی د ګوډې پورې به هم تړلی و بې شرفانو زموږ سره لوبې کوي ډېر زړور ځوانې لومړی بریدمنه خو ختم شوې وسلې مو ښکته کړئ په رښتیا هم زه ستا جرأت ته حیران یم خو زه تا ته یوه بله ډالۍ لرم اصلي لوبه اوس پیلېږي قمندان صاحب ښي لاسته کسان سته آرام اوسه جلیله گروش څه لوبه ده خبرونه تیار دي ډګروال صاحب ډېر ښه تاسې له ما نه څه غواړئ ستاسو ستونزه څه ده ډګرواله پرته له ما نه په سیمه کې بل څوک پلان نشي پلي کولی په دې خبره به هر څوک پوه شي لوړ پوړي چارواکي به ډېر زر پوه شي چې زه څوک یم اوس زما لوبه پیلېږي خو په دې لوبه کې ستاسو نه یوازې یو کس ځای لري ګورم چې هغه به څوک وي هغه لیونی لومړی بریدمن دی او خاوند او د ډېر جانان دی ګورم چې هغه له چا سره مینه لري خوشي کوئ دې شرفانه خوشي کوئ له بده مرغه بل کس به ووژل شي کله چې سردار زه وژغورم ډګرواله بیا به وګورو چې زه تا څنګه ژوندی ساته ښکته کوم رزیله ختم شوې البته چې زه له دې ځای نه ژغورل کېږم ستا کار خلاص شه ډګرواله څه خبره ده ډېر اندېښمن ښکارې آفرین ګوډه پوهېږي چې زه په څه حالت کې یم دوی راولئ دا چې تا د سیمې عقبه څو ځلې بدل که په دې خو پوهېږې لومړی بریدمنه زموږ جوړ شوي پلانونه دې ټول شان کړل ته څنګه په دې بریالی شوې لوی لوی دولتونه سازمانونه جاسوسان هغوی لوی لوی پلانونه جوړوي یو ساده لومړی بریدمن چې د قوت اخیستلو سرچینه یې هم معلومه نه ده دا هر څه له منځه وړي د دې لپاره چې موږ خپل قوت د خدای نه اخلو ستا غوندې کسان په دې خبره نه پوهېږي ته نور له موږ سره د مبارزې توان نه لري هغه توانایي دې اوس لاړه اوس هېڅ هم نشې کولی دلته وګوره دوه قبرونه مې ویستلي دي یو د لیلا قبر دی چې ته ورسره ډېره مینه لرې او بل ستا د ګرانې مېرمنې نازا قبر دی ته له دې دواړو نه یو کس ژغورې پرېکړه ستا په لاس کې ده ګورم چې کوم یو سپړې د لیلا قبر یا د نازا هر یو چې تا ته ارزښت لري زه تا ته یې قبرونه ښیم لومړی بریدمنه ما ته د هغه کس نوم واخله زر کوه زړوره تله یو نوم واخله وخت کم دی لیلا چې ته ورسره مینه لرې او یا که نازا
په دې قبر کې لیلا پراته ده چې ته ورسره مینه لرې او دې قبر کې ستا مېرمنه ده زار کوه لومړی بریدمنه زار کوه دوی وژغوره خو ګوره یو څه درته وایم یوازې د یو کس د ژغورلو وخت لري ښه فکر وکړه چې کوم یو باید وژغوري خدایا بے شرفه ډګرواله بے شرفه دا څه ډول رضالت دی دا څه ډول لوبه ده ها پرېکړه وکړه که نه نو دواړه به مړې شي خدایا زه اوس څه وکړم زیلا مړه کېږي ډګرواله زه تا ژوندی نه پرېږدم نه دې پرېږدم څنګه مې چې تمه درلوده تر څو چې روح دې ځان کې وي خو یې نه بدلېږي باران قومندان خو آرام نه کښېني اګیره خوښي مې کړه زه له تا سره کار نه لرم که زیلان مړه شوه ډګروال او تا دواړه وژنمم لیلا دې لعنتي کار ته وګوره پرېکړه کول څومره سخت وي د انسان له مرګ نه هم سخت وي خدایا سرداره پام کوه چې ما تر زخره نه که خیر دی چا سره چې مینه لرې هغه به ټوټی شي د دې لپاره چې هغه تا ژغوري په بم به والوځي داسې به بوم ټوټی به شي ته څه ډول ګل سړی یې یا وطن یا لیلا پرېکړه دې زر وکړه البته چې دانې ته مې ارزښت ورکوم البته چې هېواد ته مې ارزښت ورکوم ما وبخه لیلا زه داسې نشم کولی ومې بخه دا د زرګونو انسانانو د ژوند مسله ده دې ته وګوره ډارګی مړ شه اوس خو لیلا خور مړه کېږي دا څه ډول کار دی دا ځورېدل باید نور خلاص شي دا لیونی څه کوي کم عقله لومړی بریدمنه د بام خواته لاړ شه د بام خواته وای مینه دې وپلوره لومړی بریدمنه نه داسې نه کوم زه تا نه پرېږدم چې زما د سترګو په وړاندې مړه شې بام چاوا
نه پوهېږم ډګروال صاحب. خدایا که ما سره مرسته وکړه. زه دا کار د لیلا لپاره کوم کنه نو زه ستا پروا نه لرم. لیلا د نازکي لورې ته ده د قبر په سر یوه تیږه ده. ژوندی اوسئ دا نیکي دې نه هېروم. نورې ډزې باندې کوئ باندې کوئ. څه نشته ډګروال صاحب. دا بمونه چاته ته راوغورځول دا څه معنا لري؟ دلته څه خبره ده ګیره؟ مغزه دې په کار واچوه. موږ د خپل منځ نه وویشتل شو. زموږ منځ کې خاین شته هغه پیدا کړه که نه نو زه تا د خاین په صفت ورکړم. ته پوه شوې؟ وقت پوره کېږي سرداره زر کفه. تاسې ولې راسره ګورئ؟ تاسې دواړه لاندې لاړ شئ. په سترګو قومندان صاحب. زه تا نشم پرېښولی شم راشئ. داسې نشم کوی. دا دام دی هغه قبر ملوسفه. زه هلته نه یمه سرداره. قومندان صاحب قومندان صاحب قومندان صاحب باندې دا دام ده. ګوره ډلګی مشره زه تا په اسانۍ سره نه وژنم. وینه دې ساس په ساس ته پوهېږم. په قرار قرار دې وژنم ډلګی مشره. شاته ګرځي ډګروال صاحب په میدان کې یو هغه لیوني ښځی نیولی. بله دا چې نازا او لیلا هم مړې شوې دا کار ختم شو. سمه ده هسې نه ډېره ناوخته شوې. زر کوئ شاته ګرځو شاته ګرځو زر کوئ. قومندان صاحب دا ګیدړ لیلا خور ژغوري. موږ باید نازا وژغورو. زر کوه. ډلګی مشره زه یم اصله. څه خبره ده؟ ګوره لیلا چې کوم قبر کې ده د هغه په سر یوه تیږه ده. زموږ لپاره د نازا ژوند ډېر مهم دی اصله. تا ته هم باید همداسې وي پوه شوې. دا پلاټې دي. سمه ده اپلاټې دي خو زه اوس وخت نه لرم چې دا اپلاټې درته واضح کړم. جلیله زر کوم مرسته وکړه.
بخښنه غواړم قومندان صاحب موږ باید همداسې کړي وای زیلان ژوندی اوسې سرداره اوس هواخله زیلان تا زما ژوند وژغوره ژوندی اوسې زیلان ساه واخله زیلان ساه واخله ساه واخله زیلان قومندانه ما دعا کوله چې ته په ټام کې ورغورځېږې خدای هغې شیطاني ته ارزښت ورکړه زیلان ښایي 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 ژوندی اوسې ګرانه زما ژوندی وژغوره ژوندی اوسې بارانه په دې معنا چې هر څوک په نن مې ژغوري رسېلې شیطاني ښځې دا هر څه ښکاره شو په دې معنا چې ما ستا په وړاندې هېڅ ارزښت نه درلوده هغه پسې مه ګرځه زیلان درې ورځنۍ ښځه ستا په وړاندې ارزښتمنه وګڼله دا دی خپله ویني قومندان صاحب پرېږده اوس نو پېښه وشوه لږ تر لږه خو لیلا خو وژغوره شوه زر کوه زه بارانه زر کوه راځه زیلان زه تا ته رښتیا نشم ویلی لیلا آګیرا موږ ویل هغوی مړې دي خو دواړه ژوندی دي هغه نازا باید مرداره شي زما په خبر پوه شوې نازا نور نو ته صلاحیت نه لرې چې پوښتنې وکړې ته زما د امر لاندې یې که درته ووایم چې زما بوټان پاک کړه ته باید دا کار وکړې زموږ د دواړو نه باید یو کس ووژل شي باید یو کس ووژل شي یا ته یا زه لاړ شه باران او لیلا ونیسه مه ودرېږه که نه نو زه به تا ووژنم سمه ده ډګروال صاحب سمه ده زه هغوی د ژوند کول نه پښیمانه کوم مخکې شئ وژنم دې نازه چېرته ځو بارانه د نکاح پاتې کارونه خلاصوو نه نکاح نه تړل کېږي ته نه پوهېږې چې د خاورو لاندې په ما څه تېر شول د ژوند تر ټولو سخت حالت او درد مې چې ولیده تر څو چې مې غچ وانخلم هېڅ کار نه کوم هغه ښځه مې بد خوب ګرځېدلې ده نور مې د ژوند یوازې یوه موخه پاتې ده لومړی زه د هغې شیطانې نه خپل غچ اخلم له هغه نه وروسته بیا واده کوو نازا زما د ژوند قتله ده ته پوهېږې سردار ما ژغوري او ته نه ژغورل کېږې زه درته یو راز وایم ستا وژنه زما پلان کې وه د دې لپاره چې سردار سره زما واده خراب نه شي باید له مخې لرې شي یعنې ما سردار له تا نه اخیستی دی اوس نو په دې اړه فکر کولو سره مړه کېږي